نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوصیکم بالشبان خیرا. زه تاسو ته دا سپارښتنه کوم چې تاسو هغه ځوانانو ته د خیر توقع ولرئ، یعنې هغوی باید له هغوی نه تاسې ګټه واخلئ، خیر ځینې طلب کړئ. اوصیکم بالنساء خیرا، دا مختلف روایات راځي. ځوان ته ډېره توقع د دې کېږي چې هغه هم ځان جوړ کړي، هم خپله اسره کور جوړ کړي، هم ټولنه جوړه کړي. خو په هغه وخت کې چې که د هغه نیت ټولنیز و، که د هغه نیت الله تعالی دپاره و، محصل چې به له کوره د تعلیم په دغه باندې راووت، په اراده باندې راووت، تر مخ به یې له ځان سره دغه حساب کولو کوم بخش کې پیسې ډېرې دي. اکثریت ځوانان د موږ ترجماني ته تللي دي، ډېره پخه انګلیسي زده یي، فرانسوي زده یي، کومې ژبې چې اوس دلته په افغانستان کې حتی په ولایاتو کې ویل کېږي، تعلیم کېږي، زده کېږي، جرمني شته، فرانسوي شته، هره ژبه شته. او اکثریت اوس زده هم ده، چینایي. ما دا په پاکستان کې نه دي لیدلي، په هندوستان کې یقینا زه ځکه هلته خلک د فن خواته زور کوي، ځکه له هغو سره دا غم یې چې په څه ډول باندې زه هغه علم زده کړم چې د ما ټولنه پرمختګ ورسره پیدا کړي. خو ترجیحات ولې بدل دي؟ ځکه چې اهداف بدل دي. هغه له کوره په دې اراده نه ده راوتلی چې زه به ټولنې ته کار کوم، زه به د خدای دپاره کار کوم. هغه له کوره په دغه اراده راوتلی ده لکه هغه د پېښوریانو په اصطلاح چې زه به شعر وړو څنګه ګټم. او دا دوه شیان سره ضد نه دي، فقط دغه اولنۍ اراده غواړي. یو سړی ده په یو ډېر ټیټ شي باندې خوارۍ کاږي کاږي کاږي، په وروسته کې له هغه ټیټ شي الله تعالی هغه ته ډېر لوی شی جوړ کړي، دونه شی ځینې جوړ کړي چې د ده تصور هم نه وي.